سلام و روزتان بخیر. من مرهون هستم. شما بیننده سلسله بیایید پشتو بیاموزیم هستین. با سلسله درس‌های گذشته ما امروز درس مؤنث و مذکر داریم. برخلاف زبان دری فارسی، در زبان پشتو ما مؤنث و مذکر داریم که وسط زبان پشتو را نشان میدهد. مثلا وقتی که شما در زبان فارسی دری کلمات استفاده میکنین، برای مرد و زن عین کلمات استفاده میشه. مثلا فعل آمدن میگیم که احمد آمد و ناجیه آمد، هر دویشان آمد گفته میشه. ولی در زبان پشتو وقتی که میگین احمد آمد، احمد راغلی، ولی ناجیه راغله. اینجا شما متوجه میشین که فعل متفاوت میشه و به نظر داشت کلمات هستند که مؤنث و مذکر هستند. و این اساس در زبان پشتو ما مؤنث و مذکر داریم که ما این مؤنث و مذکر با نظر داشت مشخصات خود، با نظر داشت نشانه های خاص که در کلمات در آخر کلمات میاین جمع بندی کردیم که برای شما ارائه میگردن. یک چیزی که شما باید متوجه باشین است که در زبان پشتو و در زبان های دیگر همیشه حرف آخر در کلمه سر تمام جمله تاثیرگذار هستند و جمله را برای خود مطابقت میدهند. در اینجا شما متوجه میشین ما صدای ای داریم. هر آنگاه که در هر اسم یا کلمه در آخرش ای آمد یا حرفی آی مؤنث آمد، این کلمه مؤنث هستند. مثل نری، کوچی، انجلی، کژدی، دودی، آبی. اینجا یک نکته باید شما در نظر داشته باشین، او ای که هر وقت حرف آخر کلمه سر کلمه تاثیر میگذاره و هر کلمه سر مکمل جمله تاثیر میگذاره. کاتگوری دوم کاتگوری زبر هستند. ما و شما در واولها زبر خوانده بودیم که زبر نصف الف هسته. اینجا شما متوجه میشین هر آنگاه که زبر در آخر کلمه آمد و کلمه مؤنث هسته، مثل استرگه، خوژه، شزه، خله، پشه، کوته. و کاتگوری سوم الف هستند. هر وقت که در آخر کلمه الف آمد و کلمه مؤنث است، مثل شکلا، رنا، زلا، جڑا، خنده، انا. در این کاتگوری بعضی از اسمایی هستند که اونها کلمتا مؤنث هستند ولی با نظر داشت موصوف خود مذکر هستند. مثل مولا امام مسجد جامع را. مولا امام مسجد جامع را چی هستند؟ کلمتا مؤنث هستند ولی با نظر داشت موصوف خود که مولا یک مرد هستند و مذکر هستند، او کلمه چی شده؟ مذکر برای جمله استفاده میشه. کاتگوری چهارم واو طویل هسته. در واو طویل هر وقت که واو طویل در آخر کلمه آمد و کلمه مؤنث هستند، مثل بزو، پیشو، شارو، پشتو، ورشو، سکالو. کاتگوری پنجم کاتگوری هسته که در این کاتگوری ما متوجه میشین کلمات که از نگاه معنا مؤنث هستند، یعنی نشانی مؤنث بودن یا نشانی تانیث در او وجود نداره، مثل مور، خور، لور، مجور، ندرور. تا اینجا شما متوجه شدین پنج نشانه ما گفتیم که هر وقت این پنج نشانه ها در ایتو کلمات بیای و کلمات مؤنث هستند. بعضی استثناءات بسیار جزئی وجود داره که ما اینجا وقت ما را او ضایع نمیکنیم، به خاطر اینکه او بسیار خرد و بسیار چی هستند، جای بسیار مخصوص دارن. میایم به مذکر مثل که ما دیدیم که مؤنث از خودشان علامات داره، مذکر همچنان از خودشان علامات و مشخصات خود دارن. اول اینکه وقتی که در آخر هر کلمه در آخرش کانسوننت یا یک آواز بی صدا، یک حرف بی صدا آماده بود، اون کلمه مذکر هستند. مثل میز، کور، قلم، غوږ، لاس، کتاب. اینجا شما متوجه هستین حرف آخرشان مکمل یک کانسوننت هستند، یک حرف بی صدا هستند. این تمام کلمات وقتی که شما میبینین در آخرشان کانسوننت یا حرف بی صدا میه و کلمات مذکر هستند. دیگر وقتی که یای مذکر ما و شما در واولها خوانده بودیم، میایه تمام اون حرفها، تمام اون کلمات مذکر هستند، مثل سړی، لرګی، بنګی، غوایی، زوی. اینجا شما متوجه میشین
که این کلمات مکمل چی هستند؟ کلمات مذکر هستند. کاتگوری دیگر واو کوتاه هست. اینجا شما باید متوجه باشین که ما در مؤنث هم یک واو طویل داشتیم ولی اینجا واو کوتاه هستند. فرقشان او هست. او برای مؤنث، او برای مذکر. تالو، سالو، بازو، زردالو، شفتالو، مانو و امثال دیگر. کاتگوری آخر در مذکرات کاتگوری هستند که ما و شما وقتی که اول تشریح میکردیم گفته بودیم که زبرکه نصف زبر هستند و سوم یا چهارم حصه الف هستند. زبرکه وقتی که در آخر یک کلمه آماده بود او کلمه مذکر هستند، مثل نیکه، زره، تره، وره، پاخه. زبر و زبرکه شما فرقشان زبر و زبرکه شما متوجه میشین که یک فرق بسیار خورده دارن که زبرکه نصف زبر میشه. شاخو دوستانو موږ په مخکنی درس کې د مؤنث او مذکر نښې او نښانې ویلې او په دې پوه شولو چې څه وخت یو اسم مذکر کیږي او څه وخت یو اسم مؤنث کیږي. په همدې توګه څنګه چې هلته مو هم وویله چې د یوې کلمې آخري توری پر یو کلمه باندې تاثیر شندي او هغه کلمې ته جنسیت وربخښي او هغه کلمه په جمله باندې تاثیر شندي او هغه ټوله جمله د ځان پسې اړوي. نو د دغه مؤنث او مذکر جوړښت دلته ځکه مهم دی چې په جمع کې هم عین حالت ځان ته غوره کوي. کله چې یو اسم یا یو کلمه جمع کیږي نو په عین توګه مؤنث او مذکر په نظر کې نیول کیږي. دلته تاسې په لومړۍ کټګوري کې وینئ ټول هغه اسمونه چې په کانسوننت سره پای ته رسېدلي وي هغه په آن سره جمع کیږي. دلته تاسې ګورئ چې هلک، مچ، ګل، پړانګ. آخري توري چې په هلک کې کاف، په مچ کې چې، په ګل کې لام او په پړانګ کې ګاپ دي کانسوننت یا هغه حروف دي چې خپل د ځانه حرکت نه لري بلکې د یو بل حرف په وسیله باندې یا د واول په وسیله باندې دې ته حرکت ورکول کیږي. نو په دې اساس هر کله چې د کلمې په آخر کې کانسوننت راغلی و هغه کلمه په آن باندې جمع کیږي. هلک، هلکان، مچ، مچان، ګل، ګلان، پړانګ، پړانګان. بله کټګوري هغه کټګوري ده چې په ونه باندې جمع کیږي. کله چې تاسو یو داسې کلمه په مخه دارله چې په آخر کې یې زورکی و لکه زړه، زړونه، نیکه، نیکونه، تره، ترونه. بله کټګوري اسمونه یا کلمې هغه کلمې دي چې موږ د واولونو په تشریح کې هم ویلي وه چې هر هغه کلمه چې په مذکره یا باندې چې موږ ویلي وه چې بې ټکو یا مذکره یا ده ځکه چې د یو کلمې په آخر کې راسي هغه کلمه مذکر اړوي. نو هغه ټولې هغه کلمې چې په آخر کې مذکره یا راسي هغه په لنډه یا باندې اړوي یا او جمع یې جوړېږي لکه سړی، سړي، لرګی، لرګي، منګی، منګي، غوایي، غوایي. دلته تاسې متوجه کېږئ چې یوازې د دوو نقطو په اضافه کولو سره دا څه کېږي په جمع باندې اړوي. ګورئ په لرګی، لرګي، منګی، دلته تاسې متوجه کېږئ منګي، غوایي، غوایي. بله کټګوري اسمونه هغه اسمونه دي چې یوازې یو هجا درلودونکي دي یا یو څپیز دي. کله چې یو څپیز یا یو هجایي نوم موږ یو ځای په مخه راځي هغه څه کوو په آخر کې د زور یا زورکي معمولا د زورکي په اضافه کولو سره موږ څه ځینې جوړوو د څخه جامع جوړوو. لکه دلته تاسې وینئ غل، غله، مل، مله، اوږد، اوږده، شین، شنه. دلته تاسو متوجه کیږئ چې د لام سره صرف د یوه زبرکې په اضافه کولو سره دی غله سوی دی. د مل سره د یوه زبرکې په اضافه کولو دی مله سوی دی، جمع یې جوړه سوې ده. او اوږد، اوږده همداسې په شین کې یو زبرکۍ اضافه سوی دی، شنه ځینې جوړ سوي دي. بله کټګوري چې تر ټولو مهمه کټګوري ده او د دې لامل دا دی چې ډېر فونولوژیکي خبرې پکښې دي. کله چې په یو کلمه کې ما قبل الاخر حرف یعنی تر نون چې یو تر اخري حرف چې یو حرف مخکې وو راغلی وي هغه وو په الف باندې بدلیږي او په اخر کې یو زورکی ور اضافه کیږي هغه جمع کیږي. وو یې په الف اړوو او په اخر کې یو یا زورکی یا زور ور اضافه کوو هغه جمع جوړو. پښتون، پښتانه. دلته تاسو ګورئ یم، یامه. دلته تاسو بیا وینئ چې په زوړ کې وو او دلته په الف باندې اوښتي دي زاړه. تریو کې تاسو وینئ چې ما د یو وو دواړه یاد کړي وه
چې یې دلته په څه باندې بدلېږي؟ په واو باندې بدلېږي، ځکه یو فونولوژیکي تعامل دی. تریو په اخر کې ازبر کول ویږي په تروا باندې بدلېږي او جمع یې جوړېږي. تاسو وینئ موږ په دغه درس کې د مذکر ټول هغه اسمونه چې مذکر دي او جمع یې راځي هغه تشریح کړله. تاسې باید دې ته متوجه اوسئ چې ډېر وخت داسې کیدای شي ځینې استثناءات موجود وي، ولې استثناءات په عمومیاتو کې نه راځي. نو په دې اساس موږ تاسو ته عمومیات په لاس درکړله. استثناءات تاسو خپله کولی شئ چې په ژبه کې په پوه سئ او ځان ته یې پیدا کړئ او ځان په خبر کړئ. د دغه کټګورۍ سره په څنګ کې څنګه چې موږ مؤنث او مذکر بیل کړي وه، د دې د جمع حالتونه هم بیل دي. موږ د مذکرو اسمونو د جمع حالتونه وویله، اوس راځو د مؤنث حالتونو ته. لومړی کټګوري چې موږ ته په نظر راځي او تر ډېرو تر هر څه زیاته استفاده کېدونکې ده هغه دا دی چې په هغه کلمو کې چې زور یا زورکی په آخر کې راغلی وي د هغه جمع په څه شي باندې کېږي؟ په یوه لنډه یا باندې کېږي. مګر توپیر دلته دا دی که چیرې دغه آخر زور یا زورکی په خبرو کې دروند معلوم سو، ښکاره سو، څرګند سو، په هغه صورت کې دی په څه باندې اوړي؟ په لنډه یا باندې. لکه دلته تاسو ګورئ سترګه سترګې، زنه زنې، کوټه کوټې، غوټه غوټې. بله کټګوري چې د دې سره ډېره ورته او شبیه ده هغه دا ده چې ډېرې داسې کلمې موجودې دي چې عین شکل لري، په آخر کې ازور زورکی راغلی دي، مګر توپیر یې دا دی چې په دې کې نسبت و دې ته خفیف ویل کېږي، ښکاره نه څرګندېږي دغه آخري هجا باندې. دلته تاسو ګورئ سترګه خوله، سترګه خوله، په دا باندې دلته فشار ډېر دی. دلته تاسو متوجه کېږئ چې خوله دلته ګورئ جمع یې په چی راځي؟ په خولې باندې راځي. دلته تاسو متوجه یاست په سترګه کې او په خوله هغه فشار ډېر په چی باندې راځي؟ په دې باندې راځي. نو دلته دا په خولې باندې جمع کېږي. دلته ګورئ زنه چاړه، نو ځکه دا په زنې او دا په چاړې باندې جمع کېږي، یعنی دوه ټکي سر په سر باندې راځي چې دا چې شي اوږده یاسي. بل مثلا تاسو دلته ګورئ کوټه کوټه، دلته تاسو متوجه یاست چې کوټه په کوټې باندې جمع کېږي او کوټه په کوټې باندې جمع کېږي، یعنی فشار دلته ډېر دی پر دغه آخري حرف باندې. نو په دې اساس په کم وخت کې چې خفیف وویل سي، یعنی ډېر نه سي څرګند، په هغه وخت کې په لنډه یا، او څه وخت چې ډېر څرګند سي او ښکاره سي په هغه وخت کې په اوږده یا باندې جمع کېږي. یا لکه په غوټه کې غوټه، دلته تاسو ګورئ غوټې او غوټې چې شته د دوی ترمنځ تفاوت راځي. بله کټګوري اسمونه هغه اسمونه دي چې په اوږد واو باندې پای ته رسېدلي وي. په اوږد واو باندې پای ته رسېدلي اسمونه د ګانې په اضافه کولو باندې څه کېږي؟ جمع کېږي. دلته ګورئ اوږد واو دا یې بیزوګانې، پیشو پیشوګانې، شارو شاروګانې، پښتو پښتوګانې باندې دی څه کېږي؟ جمع یې په ګانې باندې راځي. بله کټګوري هغه کټګوري ده چې په لنډه یا باندې ټولې هغه کلمې چې مؤنث کلمې دي او په لنډه یا ختمې شوي دي هغه کلمې موږ څه کوو؟ د جمع دپاره موږ آخري یا په مؤنثه یا باندې اړوو او جمع یې جوړوو، لکه دوستي دوستۍ، خپلوي خپلوۍ، راستي راستۍ، خوشحالي خوشحالۍ. دلته تاسو متوجه کېږئ چې صرف د دوه ټکو ایسته کولو او د مؤنث یا په زیاتولو سره دا څه جوړه شوله؟ جمع یې جوړه شوه. موږ مخکې بحث وکړ په مؤنث اسمونو کې موږ یو ډول اسمونه درلودله چې خپله یې کومه نښانه یا علامه نه درلوده چې مؤنث واوسېږي، بلکې د دوی لپاره معنا ان یا د دوی موصوف مؤنث و. نو په دې اساس په هغه کې موږ مور، خور، نژور، درور او داسې نور درلودل. د دوی جمع په دې اساس چې دوی استثناءات دي هم په استثنائي توګه څه کېږي؟ بدون د کومې قاعدې کېږي، کومه قاعده نه لري. لکه مور په مندې باندې اوړي، خور په خوندې باندې، نژور په نژندې باندې او درور په درندو باندې اوړي. درنو دوستانو، تر دې ځایه تاسو پوه شولاست چې په پښتو ژبه کې په لومړي لوست کې تاسو د مؤنث او مذکر نښې نښانې زده کړې. په دوهم درس کې تاسو په دې پوه شولاست چې موږ څنګه کولی شو یو مؤنث اسم جمع کړو او څنګه کولی شو یو مذکر اسم جمع کړو. مګر یوه خبره چې زه تکرارا بیا کوم هغه دا ده چې په ژبه کې ډېر استثناءات موجود دي چې د ژبې د استفادې څخه وروسته تاسو په دې پوهېدای شئ چې دغه شی یو استثنائي حالت لري او دلته استفاده کېدای شي. مګر کوم شیان چې په عمومي توګه استفاده کېږي هغه موږ تاسو ته وړاندې کړل. هیله من یم چې د پاملرنې او توجه وړ مو ګرځېدلي وي.
تر بل درس پورې مو الله حافظ او ښه وختونه.